خواته خیمې درته لګېدلې دي شپه پکې وکئ ورځ تېره کوئ نورې خیمې مو پکار وي په ایمان درته وایم د دې جرګې انتظامات د خپلې ګردې به ورته خرڅ کړو خو تاسو ته به په انتظامات کې قسم سره درته وایم ما انتظامیه ته د جرګې انتظامیه ته اول ورځ نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلې په موږ غږ کوئ موږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو خو دا جرګه به کمزوري نه کړو تاسو به یو کار کوئ تاسو به درېیمه ورځ پر دلته انتظار کوئ تاسو به دلته د بدنظمۍ نه شکار کېږي هر ګوند ځوانان ناست دي دلته د هرې سیاسي پارټۍ او د سماجي تنظیمونو ځوانان دي د خپلو مشرانو سره مینه لري چې کله ستاسو مشران راځي باید تاسو منډې د دوی سره تصویر او ملوېدلو کوشش نه وکئ تاسې د تحریک ځوانانو ته هم وایم چې تاسو به هم دا حرکت نه کوئ ولې چې بیا نه کېږي مشوره نه کېږي نن جرګه شروع کېدونکې وه ولې نه شوه شروع د هغې وجه درته ښایمه ګران ورور ستا دا کوشش چې خلک کېنوي دا نوره بې ترتیبي جوړوي مه یې کېنوه څوک ناست دي صحیح ده څوک ولاړ دي زه خبره ورته کومه پېښېږي محترمو جرګه څه وشول